शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। लक़द मन्नल्लाहु यकीनन अल्लाह ताला एहसान करे दे अलल मोमिनीना मोमिनान बादे इस बास फीहिम ज़का चले गले दे दुई की रसूलन पैगंबर मिन अनफुसिहिम द दुई द कबीले सहा इंसान ले गले दे और दे पैगंबर ड्यूटा है यतलू अलैहिम आयाते चिलवली बदुई बाले आयातुन दा अल्लाह वयुज़क्कीहिम अददई तज़किया बकई प्योरिफिकेशन बकई वयुअल्लिमुहुमुल किताबा तालीम बवरकई दुई तद किताब वल हिकमता अद दानिशमंदय व इन कानू ताकि सरउदुई मिल कब्लो मख्किर देना लफी ज़लालिम मुबीन पवाज़े गुमराही के नोज़े द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द्रे अहम जिम्मेदारी जिक्र शुई। यह जिम्मेदारी तालीम द शरीयत, द्वेम जिम्मेदारी तज़किया द अखलाको पाकवल द अखलाको और द्वेम जिम्मेदारी तालीम द सियासत। दा शरीयत दा लार दतलो दा अल्लाह तरफ दा और दा तरीकत दा कुवत दतलो दे पदे लार बांधे और दा सियासत दान लरे कवल द हर्डल्स और द हिंड्रेंसेस दी या पनूर अल्फाजो द शरीयत तालीम द अखलाक को दे और दा तज़किया तहजीब द अखलाक दे और दा सियासत तंजीम द बिलाद दे। बिलाद माना शारुना दगा मजमून सूरह बकरा के दो वारे जिक्र शवे दे और यौ वार पर सूरह जुमुआ के यौ वार पर सूरह जुमुआ के जिक्र शवे दे। द शरीयत इस्लाह द बंदगानो दा तज़किया इस्लाह द नफ्स दा और सियासत इस्लाह द शारो दा। सिर्फ शरीयत दा शिद्दत पैदा करी खुशकी, सिर्फ तरीकत वहशत पैदा करी। जो सड़े शरीयत नहीं खबर और सिर्फ पीरशी पीरशी न दे वहशत परस्ती बस पयो गुट की ना तिराऊ दी ना खलक वाल राजी वहशत पैदा करे और सिर्फ सियासत तकब्बुर पैदा करी।
چې شریعت نه نه واقف او صرف سیاست کوي. سیاسی لیډران متکبرین د طریقت اصلاح سیاست سره کیږي، د شریعت اصلاح طریقت سره کیږي او د سیاست اصلاح د دواړو سره کیږي. سیاسی لیډر چې شریعت نه واقف وي او وظیفه هم کوي، څه کوي؟ وظایف هم کوي تزکیه لپاره، نو د سیاست صالح دی. د شریعت په ذریعہ د تعلیم جذبه پیدا کی، د طریقت په ذریعہ په نفس کی عدالت پیدا کی او د سیاست په ذریعہ د قانون نافذولو قدرت پیدا کی. ختم شو. ها تاسو سبق لازم مغرب کو عشاء دی د وطنداران ډیر دی خو عشاء د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې تر نصف الليل پورې ده، د میډ نایټ پورې عشاء ده. لقد من الله تاکید سره الله تعالی احسان کړی دی. 164 آیت نمبر سیف الله خانه آیت نمبر ہاں 164 لقد من الله تاکید سره الله تعالی احسان کړی دی علی المؤمنین مؤمنانو باندې اذ باث فیهم ذکلے گلے ددوی کی رسول پیغمبر عظیم الشان من انفسهم ددئی دزانونو سخا انسان ملالے گلے دی یتلو علیہم آیات چلول بدوی بانے آیاتون دا اللہ ویزکیم تسکیت دوی بکی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تعلیم بورکی دویت دا کتاب والحکمت اد دانشمندی وَإِنِ كَانُوا اتاکک سرودوی من قبل مخکر دینا لفی ضلال مبین پدیر واضح گمراہی کی اولما اصابتکم مصیبتن اولما اصابتکم مصیبتن آیا کلا چه ارسید تاستا مصیبتن مصیبت د شکست مصیبت د شکست او خود کی قد اصبتم مثلیا تاکیق سر تاسو رسیدری وی مثلیا دو چند دیتا پا بدر کی تاسو نخو صرف اویا کسان شہیدان شو د دې کافران نه تاسو بدر کې اویا شهید مردار کړیو او اویا مقیدیان کړیو نو تاسو کو ډبل تکلیف ورسوله نو چې کله تاسو دا مصیبت را ورسید قلتم تاسو ان هذا دا مصیبت د کومه راغی ځکه تاسو خدا نه ایکسپیکټ ولا نو ان ایکسپیکټډ مصیبت چې سړي باندې راشي د سړي باندې ډیر ضرور دي صحیح د بیرنګ پاور باندې لري قلت ورتو آیا ومن عند انفسکم چې دا تاسو د خپل ځانونو د وجه راغی ځکه تاسو سټریټیجیک پوینټ پرې خو ده جبل الرمات مو پرې خو ده ولې کتره کوشو دا مصیبت تاسو باندې د خپل ځان راغی ان الله على كل شيء قدير تاکي سره الله تعالی په هر څه باندې قدرت لرونکی دی وما صابكم اوس یو طرف ته الله تعالی ورته وي چې ها باعث تاسو شوي د سبب دنیا کې د شکست باعث څوک شوي تاسو شوي خو اصل فیصله دا الله تعالی کوي
وما صابكم چرسیدلو تاستا یوم التقل جمعانی پاغ ورزبان چه مخبمخ شو دوالا غسکری فبیزن اللہ نو دار سیدلو پیزن دا اللہ تعالی بانی ولیعالم المومنین ادا دید پارا چی مشاہدو کی اللہ تعالی المومنین دا پخو مومنانو ولیعالم اللذین چی مشاہدو کی دا آکسانو نافقو چی منافقت کردے نسپوخ مومن چیوی دیکھو لگئی تگودو کئی اللہ دا پارا کہ ورطا فتح و رسی بیا عقیدہ پا اللہ وی کہ شکست پراشی بیا عقیدہ پا اللہ وی ہر چی منافق وی نو دیو کس شے لاس لورزی نو بیا وی ٹکتا اللہ دا پارا کو کہ تکلیف راگے دیر ادانا برداشت کئی وقیل لهم آغا منافقان چویل شو دوی تا تعالو رضی قاتلو فی سبیل اللہ فائٹو کے پلار دا اللہ تعالیٰ کے سنگر کے فرنٹ کے ادھر گئی فائٹو کے کم سے سنگر کے مخ کے ادھر گئی اوید فغو یا کہ دغا نشے کولے اوید فغو یا زمون ڈیفنسو کئی دشانا سو کئی کہ فرنٹ کے نشے جنگی دے نشانا شاو ساتے قالون دوئے لاو نعلم قتالا زکدا منافقان مدینہ کے پاتشو یا دلارینا واپس شو لارینا واپس نو شکلا دی واپس رال صحابہ اور ورتے گورتا سو عجیبہ چلو نو دار دوی جواب قالو دوئے لو نعلم قتالا لتباناکم لو نعلم کچرے مونگ پوئے دے قتالا چدا جنگ دے کچرے مونگ پوئے دے پوئے چدا سوئے دے جا جنگ دے لتباناکم نو مونگ با یقینا تاسو فالو کرے ہوئے تاس سر بدر گلیو خدا خود جنگ نو دا خودکشی ہوا دا خودکشی ہوا دا جنگ نو حاصل شو دا خودکشی لکھو ممکن نسو یو معنی دارا ادوے مدہ چی لو نعلم قتالا کچری مونگ پدے پوئی دے چی دا جنگ دے لتباناکم نمو فالو کرے وی تاسو خو مونگ خوی که تاسو اسی و خود تزئی دسر پارا پکنک دے پارا تاسو خود روانی سر پارا پکنک دے پارا روانی دا ادوے معنی شوا او درے معنی قالو دوئے لو نعلم قتالا کچری مونگ پا جنگ کولو پوئی دے لتباناکم نمونگ بتاسو فالو کرے وی خو مونگ دا جنگ مہارت نلڑو مونگا دا جنگ مہارت نلڑو اس اللہ تعالیٰ وی دغا خلق چی دا خبر کولا ہم دغا منافقان للکفر کفر تا یوم ایذن پتا ورزبانے اقرب منهم زیاد نزدیو دزار پلن للایمان ایمان تا چکر دا خبر کولا ایمان تا دی دور کلوز نو لیکن کفر تا سور کلوز نو یقولون دیوے بے افعائیں پخلوق پلو ما لیس فی قلوب ما خبر چزرنو کے نوا زرنو کے دی پارس بانے پوئی در چدا سشیرے واللہ عالم بما یکتمون اللہ تعالی عالم دے پاشے بانے چدوئے سشے پٹولو الذین دا آکسان لی دا منافقان قالو لیخوانیم چی دیویلیو پا حق درون اقبل مسلمانانو کے وقادو او دا منافقان ناس پاتشیو دا جنگنا خدای دا مسلمانانو میس کس دا باب کس کہ مسلمان چی جنگ تسلیو دا غی باب کیوی چی لو اطاعونا کچری دوی زمون خبر من لیوی ما قتلو مدائی بمڑشیوی نو قتل شیو بنو خود منگی و نمن لال میدان تا نو اللہ تعالیٰ وی خواہ کستاسو پا خبر منلو باندے بل سڑے دا مرگ بچ کی گی نو تو با یقینا بیا دا مرگ محفوظ ہے زکستا خبر کے دور دیر کرامت تے چی بل پہ دا مرگ بچ کی گی نو ستا کرامت دا زان دا پارا خبر دینا زیاد سٹرانگ دی قل توتو آیا فدرعو تاسو دفکی عن انفسکن دزانن اقبلنا الموتا مرگ ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی ولا تخصبن اللذین اس دا اللہ دوین جواب ہو گئی چیزا کم خلق شہیدان شو ٹھیک شہیدان شو خدا دا عام امڑو پشان امڑو ندی دا دی دا خدای پر نظر کے دیولے مقام دے ولا تخصبن الذین گمان مکوئے پاکستانو باندے قتلوا فی سبیل اللہ چی اغی قتل شوئے پلار دا اللہ کے امواتا پاگوئی گمان مکوئے دا مرو چی دا عام مردی دا عام مردی بل احیاؤن بلکہ دوئے جوندے دے حیات برزخی ہوئی دیتا چی دا کم جوند ہوئی حیات برزخی بل احیاؤن بلکہ دوی جوندے دے پا برزخی جوند بانے عند ربیں پنیز درخ پر بانے یردکون دوی لرزق ورکولشی نو دوی لرزق ورکولشی برزخی رزق کم رزق ورکولشی برزخی او دا ہر دنیا رزق
د بل دنیا نه مختلف دی. انسان چې کله د بچی په شکل کې د مور خېټه کې نو التم دې ژوند دیو رزق ورکول شو. حکم کې سم رزق بلډ څه شي د مور په ووم کې چې کوم بلډ پیدا کېده هغه ورته ورکو او په عادي طریقې نه ورکو، په پایپ ورکو. په عادي طریقې نه ورکو، پسې ورکو د ناف سره پایپ لګېدل شي د نوم دلار ته پایپ باندې ورکو. بیا چې دنیا ته راغی نو بیا ورته رزق ورکړي، د خولې په لارې ورکړي، په لاس راخلي. صحیح. بیا چې د قبر ته لاړ شي بیا ورته رزق ورکړي. کیفیت الله ته معلوم دی چې کوم قسم رزق دی او څنګه ورته ملاويږي. صحیح. او چې کله جنت ته لاړ شي نو بیا به ورته رزق ورکړي، او که دوزخ ته لاړ شي ته به ورکړي، که دوزخ ته ورشي الته هم ورکړي. نو که جنت ته لاړ بیا ورته رزق ورکړي. دا غي نعمتونه هغه رزق داسره فيها من النعيم ما لا عين رأت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دي کې هغه نعمتونه دي چې سترګو لیدلې نه دي، ولا اذن سمعت غوګونو اورېدلې نه دي، ولا خطر على قلب بشر د انسان په خواب او خیال کې هم نه تیر شوی. صحیح شو. ولا تحسبن الذين گمان مکوا کسانو باندې قتلوا چې شهیدان پېښوي دي په لار د الله کې امواتن دمړو بل احیاء بلکې دوی ژوند دي عند ربهم پنځ درب دوی باندې يرزقونا رزق ورته ورکول شي فرحین دای خوشحالی کوونکې دې بما پاغ نعمتونو آتاهم الله من فضل چې ورکړي دوی ته الله تعالی د مهربانۍ خبرنا ويستبشرون خوشحالیږي بالذین هغه مؤمنانو ته لم يلحقوا بهم چې لا تروس دوی سره یو ځای شوي نه دي. هغه ته خوشحالیږي چې لا تروس ورسره یو ځای شوي نه دي. الله من خلفهم درستو دوینا الله خوف علیهم چې نشتره ير دوی باندې ولا هم يحزنون ان بده فکر منشي. یعنی دغه مسلمانان چې زمون په انداز باندې عمل کوي دغه شهیدان وي نو ایته هم د اخر ملاويږي دا کوم مونږ ته ملاوي. نو دلته یو مسله او دا مسله اهمه ده، حیات برزخی. برزخ وای د مرګ نه بعد د قیامت نوړان دي، یعنی د مرګ او د قیامت په میس کې دا کوم کیفیت چي دي. انسان هر ځای چي وي، قبر کې پروتي، کسوځول شوی دی ایرو شکل کې هر ځای چي وي، چرته خو ذرات شته، هر بدن ذرات چرته خو شته. نو دغه حالت ته وایي برزخ. اوس دغه برزخ په دې کې دا باډي کې ریزه ریزوم شي، خو دې ریزو سره د روح یو ګونه تعلق لري. دسه شي د روح یو ګونه تعلق وي، د هغه تعلق په اساس باندې هغه ته موږ موجوده دنیا کې ویل شو ریموټ کنټرول. څه وایي ورته؟ ریموټ کنټرول. نه غیر ریموټ تعلق ته روح د بدن سره. صحیح. سره دلته رواني اول ته پارکینګ لاټ کې گاډي ولار دي، دلته ریموټ دباو کی الټا لایټونه ورته پلک کی یا ورته پین आवाज کی وکي کوي کی سره اول ته رواني شیخ الله خان دلته بټن له زور ورکی ان الته ورته خپل ګراج پورته شي. صحیح شو. بلکې دا خلاډې نږدې ده دلته سره ناشتي جهازات ته کنټرول کوي. جهاز څنګه کنټرول کوي؟ بے پایلټ جهاز څنګه کنټرول کوي؟ ریموټ باندې کنټرول کوي. سمار شي او دا شنه روبوټ کنټرول وسوره کنټرول کوي. نو ریموټ کنټرول دا روح انساني دا په برزخ کې تعلق وي د انساني بدن سره. دغه سره ریموټ داغه په اساس د بدن ته یو ژوند ملاوي، داغه تعلق په اساس د بدن ته ژوند ملاوي. دغه سره بس دا ټول سیګنل دي، یعنی ریموټ هم سیګنل دی. او د دغه حیات په اساس کدا بنده نیک وي نو راحت محسوسي، او کدا ناکاري نو عذاب او تکلیف محسوسي. ا دې ته وایي عذاب قبر. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه مثال ورکړی چې کې یو سړی وایي چې نه زه خو دې مړی ته د قبر خوا کې ناستم، دا قبر هم کولاو. صحیح. ما ته خو هیڅ احساس نه کېده دې په عذابېږي یا ورته راحت ورکېږي. نو شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې تا سره په خوا ته بیډ باندې دې بیډ باندې ته پروت دی، بل بیډ باندې بل بنده پروت، او هغه خوب ویني. څه ویني؟ خوب ویني، تکلیف والا خوب. ها شرمخان ورپسې دي،
لیوګان ورپسې دي یا دشمنان ورپسې دي کلاشنکوف پلاس او مړی او هغه دونه وای او خولي دی په بد حال دی مرای وچه شو صحیح راوخته صحیح او اعلی فساد راویښ شه یا الله مړ شو تباشو بدن میں ټول درد کوي پیسې چلو شو اوف دا څه کیفیت نه ته غپ لګې ته دروغ وای اوس دا مشاهده هر انسان ته کیږي څوک او بل انسان ته نه وي ته دروغ وای حالانکه تا نه دا حرکت کتلې دي نه دا کتلې چې هغه تمنډه والے دا هغه وای لس میله به دونه وال سور می دونه وال لس میله به دونه وال په دریاب به وردانګل دریاب نه راپور شم الله ته بچم دریاب نه راپور شم الله ته اوس هغه باندې څومره تکلیف تیر شه او تا ته خو هیڅ احساس نشه خبره دین کړل او تایید غزوه بدر کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د جهاد نه مخکې صحابه ته ځایونه وقول دې ځای ابو جهل مرداری دې ځای ابو جهل دې ځای عثمان پروتي دغه ځای ولید مړ کیږي دغه ځای شیبه مړ کیږي نغرغټ سرداران پیغمبر اسلام د غټ سردارانو دغه ځایونه وقول میدان بدر کې جنگ شروع کېدون وړاندې او لیډرانو ماغه وشو چې کسانو پاغه غزا باندې مردار پراته وو پیغمبر اسلام حکم وکړ چې تر ډوغل وای ورته کنده باندې کنده دا کنده به دې کنده ته راځي نو دې کنده کې ورغورځول چې وی خاورې په واړو حضور صلی الله علیه وسلم ورته داسې ودرېد وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا خدای خو چې مونږ سره وعده کړی و د کامیابی مونږ خو وعده ومنده خدای چې تاسو سره وعده کړی و د عذاب تاسو ومنده کوو نه مونده صحیح عبد الله ابن عمر سے بولا رضی اللہ تعالی عنہ عبد الله ابن عمر سے رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وای او يسمع دجیره خبري اوري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته ما انتم باسمع لما اقول لهم منهم تاسو زما خبره دومره خناوري لکه دی چې اوري تاسو زما خبره دومره خناوري لکه دوی چې اوري دې ته وای مسله د سماع الموتى د مړو د اوریدو سماع معنا اوریدل موتى سماع الموتى نو دې کې علماء اختلاف دي چې دا ټول مړي ټول خبري اوري دا ولیکه دا اختلاف دی چې ټول مړي ټول خبري اوري نه ټول مړي ټول خبري نه اوري څه خاص مړي خاص خبري اوري څه خاص مړي خاص خبري اوري سید الله شاه صاحب بخاری رحمت الله علیه هغه بیان کو لاهور نو چاته نه تاسو کو وی حضرت دا مړي زمون خبري اوري دا په زمون په پنجاب علاقې دی باندې ډیر جنگونه کیږي مړ واره در کوای نه ورده صحیح نو دا مړي زمون خبري اوري نو شاه صاحب رحمت الله علیه ورته سکار دی ورسره سغرضداري ورسره وینه چې مسله باندې ځان پویو څه کوم به مسله باندې ځان پویو شاه صاحب رحمت الله علیه ورته وی چې خدای وغواړي نو وا بوري زه خو ډیر ښکار اوس ژوندو ته لګیم دی نه اوري صحیح شه ته د مړو غوند غفا غسته زه ډیر څه کار واسه ژوندو ته چې ووم دی نه اوري دا نو مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه هغه سیاسی او مذهبي جماعتونو د اتحادو مشر نو یو د دې بروي حضرات مشر چې اوس وفات شو هغه ناستو هغه په اتحاد کې سیاسی او مذهبي لیډرو او یو د اهل حدیث مشر هغه هم ناستو او مفتی صاحب د دیوبندیانو مشر صحیح نو مفتی صاحب نه چاته فوتو د لیډر او ټولو صدر ناغه نه چاته فوتو صرف مشکل پیدا کول لپاره خو مصیب په ډیر زیرک سره مسله دا و چې یو خبرو کې د یو خپل کې اختلاف پیدا شي صحیح دا بوټو سره زمانہ دا ټول د بوټو سره خلاف یو ځای نو چا په سوال کو وې مفتی صاحب او ته وې دا مړی زمون خبره اوري مړی زمون خبره نو مفتی صاحب رحمت الله علیه هغه بریلی عالم ته ځه اشاره وکړه وې د ټول مړی اوري دا هغه مسلک دار ټول مړی اوري ټول خبره اوري وې د ټول مړی اوري او اهل حدیث عالم ته اشاره وکړه وې د یو مړی نه اوري صحیح شو او زمونږه څوک اوري څوک نه اوري صحیح دا ګور دې ته ځیرتیا وایي
اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون بدوی فکر ملکے گے یستبشرون بنعمت من اللہ دی بخوشالے گے پنعمت اللہ و فضلنا پا میرا بانے دا اللہ وان اللہ پا دے خبرہ کہ اللہ تعالی نزائے کئی اجر المومن اجر دا مومنانو نوز جنگ خوش او یا کسان شہیدان شو سلگونا زخمیان شو لولی جرنیلان لکا حضرت حمزہ موسیٰ ابن عمیر عبداللہ ابن جحش رضوان اللہ علیہ مجمعین لولی درستیزان دا مسلمانانو دا شہیدان شو پیغمبر علیہ السلام پا خپلا زخمی شو سکل مات شو چیک مات شو غاخون شہیدان شو حضور علیہ السلام سر بانے پٹائے مخ بانے پٹائے خل بانے پٹائے اور پا دویم عورت چاہے اطلاع راوڑا پا دویم عورت چاہے اطلاع راوڑا چاہے آغا مکی والا آغای دا لال نبیا را واپس مدینہ بانے حملہ کو غاڑی لال نرا واپس مدینہ بانے حملہ کو غاڑی پیغمبر علیہ السلام زخمی حالت کے راوت او دو توری ورسرا ویزانوی یو شی طرف تا یو چپ طرف تا خود پا زخمی سر بانے خود او منادی اکرا چی مسجد تراجم شئی طول خلق مسجد تراجم شو وی ما تا دا سے اطلاع رسید لے دا صحیح نو قبل زدینا چې دوی مدینه باندې اٹیکو کی باید چې مونږ لار شو پلار ولا مخیر ورسول چې دا جنگ کم ځای وکړو پلار باندې نو زخمیان صحابه هیڅ هم بوزدلیو نکړه بس ټول په زخمی حالت کې چې لاس مات دی د چا شمه ترا د چا بل ځای بدن زخمی دی د چا څه زخمی دی په دغه او د چا پلار مړ دی د چا په کې زوی شهید دی د چا په کې تر شهید دی د چا وراره شهید دی خو سره د زمره لوی درد دی بس ټول زر او فوجي وردی واچول فوجی یونیفارم واچو د جنگ سامان راواغست او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره را تیار شو خبر دیم کړه نو دې ته وای یعنی صحابه چې راوتل پیغمبر علیہ السلام سره د مکی په دی فریوی باندې روانو مکی معظمه طرف ته نو یو ځای تر اورسه لغی ځای ته وای حمراء الاسد حمراء الاسد یو زمانہ کې ممکن دا سر شرمخان پکی پیدا کېدل ناغیدای تسوی حمراء الاسد نو حمراء الاسد تا چراو رسیدل نو التا ورطا پتاو لگے چاگا اطلاع دروغ با اطلاع سو دروغ وای خو مکی موزمی تنیز دو شوی اطلاع دروغ اوز دا مسلمانان چتلل نو دوی ځان سره سامانو مغسته صحیح سامان ځان سره نو چتلل پلا ولارا نو په مختلفو قبایلو باندې د مدینه منورې سامانونو فرسور پلا ولارا تجارتم کو پلا ولارا تجارتم کو او واپس راتل نو هغه علاقه سامانونو ځان سره راوصل مدینه کې خرڅ کړم بل ډیره ګټه وشوه د دې غاړي نوم په کې پیسې وګټل چې هغه غاړي راوړل د شیر شاه پشان شیر شاه کې غاړي اخلي په کې مو ګټي او کې به خرڅي صحیح تماله غاړي وکړه کنه څه شه دې دے ګوره چې خګاړه پیدا کړه لکه بی ام ډبلیو ښه پیدا کړ ناغه بیا په حمید جان سودو بیا ماته نه وي اکشن نه زما په خپلېو هغه ګاډي وای مو دې بي نو هر څه موټر نه وي دا خو زما خپل دا خو ما واخستي دا ما الموټر نه خپل ما د دې د زما خپل د موټر ته موټر ما دا څو موټر نه راغلی نو څه کای څه راځي ورشو روانه ده بس تش دغه هوایی خبر ده څنګه او کور سره دوی په کور کې ما د مور زما وړاندې ته وې قاضي صاحب زدت او حامد جان ته وام چې قاضي صاحب که زیات نه په میاش کې کم از کم یو ځل ځان سره راولي ما نه دی دواړه د اړې په لاجان دي تاسو خبرو مانی ما البته کله ادوار سره دا وې چې که زیات نه په میاش کې یو ځل قاضي سره ډوډۍ خوري نو ما دی له بیا تاریخ نه یری څنګه څه فلا خان ورن کوم څه فلا ملمانو څه فلا خان دا ځکه دای ته ما چې تا باندې څه مستقل شي ها ما دا اخشل زوجة موجود زعيم موجود مرحبا جميع فرد جوري رانيو فدف سجردي دول كم ده؟ دقيقي فتين باكي
هغه بل ورته ته بعد دلم بل جمله ته نه وی هغه د دل سره دا ورته ته بعد راغله اساس نه موږ په دغه کې ګرځي موږ ډوډۍ خلاص په نه خلاص خلک مو پړ دوی د افهم یې الموت سره او چې موږ مسجد ته ګرځي نو پرون لړ ولتا سیف الله خان سید پښتنو په جامه کې ناست سید پښتنو لنګوټه والے و سپوږ مارته سیف الله خان اوس سید پښتنو خاله نه غستا خو سره مې ډېر خوشاله پښتون سره هغه د پښتني خبرې کوي ته یې د څرګه حاجی رمضان نو بس بیا خو موقع مو ایکسپلایټ کړه مونږ چې لسل پښتانه راته ملاوي شي مونږ چې اوس دین خبره وکړو نه پرون سمال شپیو نه بس په 3 بجې پرون نکاح هغه د ابراهیم نکاح د اکشنر دا نکاح نو خو کسان ورسره چې خبره وره بل هفته موږ نه مانی او خو خوشاله دا پاره چې په پاره خوای چې کله سبق څه وخت دی نو کې هم علي چې وای دا بس بیا په ډالر ورته شي او کنه چې بیان ووري ان بیا هغه ټول وای یره وای دا تاسو سبق څه وخوای چې مونږ هم دې سبق تلل بس خو چې شپه په میاشت کې تیری شي بعد څه د پالنې وخت الذين استجابوا لله هغه کسان استجابوا لله چې پازټیو مثبت ریسپانس ورکړه الله تعالی ته او رسول او پیغمبر د الله ته چې پیغمبر علیہ السلام وې ما داسې اطلاع پیدا کړی چې هغه بیا واپس را روان دي مدینه منوره باندې حمله کوي نو دوی پازټیو ریسپانس ورکړه دوی ناو نکړ ایکسکیوز یې نکړ چیرې چې موږ خلا ټول زخمیانو زخمونه ورته ځای تنویر راغلي اوس لا پرونی جنگ نه خو نیوزګار بیا به جنگ لزونه بس څنګه پیغمبر علیہ السلام وې ټول ځان تیار کړ الذين استجابوا لله آکسان چې اجابت وک پازټیو لله الله تعالی او رسول پیغمبر د الله تعالی من بعد ما صابهم القرح پس دا چې رسیدو دوی تا القرح زخم قرح معنا عظمت او زخم للذین احسنوا منهم دا کسانو د پاره چې هغه احسان کړو منهم د دوینا واتقوا ازان بچ کړو د بوزدلاینا اجر عظیم دوی د پاره لوی اجر دی الذین دا کسان دي قال لهم الناس چې خلق ورته ان الناس قد جمعوا لكم چې تاکي سره اهل مکه هغه جمع شوي تاسو د پاره نو وګوره دا الذين استجابوا لله آیت نمبر 172 د دې تعلق د یو یعنی د دغه مهم سره دی چې موږ حمراء الاسد ته ورسېدل صحیح او دا 173 آیت د الذين قال لهم الناس دې ته وی غزوه بدر صغرا وړو کې بدر دې ته وی د وړو کې بدر غزا دا د احد نه یو کال وروسته و دسنه د احد نه یو کال وروسته دې ته اطلاع رااله نعیم ابن مسعود دا یو سړیو ډېر راغیو مسلمانانو ته وی اهل مکه خو بیا بدر کې راجم شوي دي تاسو ته اهل مکه ای بیا له آرمي راوستله بدر کې راجم شوي دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې راجم شوي دي بس مونږ راجم شوي نو بس دای چې نو زئی چې زو نو جوړ ور روان شو نو دې ته وی غزوه بدر صغرا الذين آکسان قال لهم الناس چې دوی ته خلقو مراد نعیم بن مسعود ان الناس تاکک سره خلق قد جمعوا لكم اغا تاسو جمع شوي په بدر کې فخشو نو تاسو وګورئ زي ما مقابله تا هغه ولا اطلاع دې پر راړه چې دوی وګورئ چې دوی ټیرر پیدا کی فزادهم ایمانا دے اطلاع انکریز کر دوی دا ایمان اعتبار بانے وقالو دوی حسبنا اللہ کافی دے مونگ پار اللہ تعالی و نعم الوکیل اب بہترین کارساز دے نو دے جوڑے روان شو بدر تا بیا لارل ابو سفیان سرد دوزرو کسانو اگا گویا راوتا دا مکی معظمین کو لارنا واپس شو
فانقلبوا بنعمت من الله پس واپس دا مسلمانان سرد نعمت دا اللہ و فضل سرد مہربانی دا اللہ نو نعمت دا اللہ تعالی اغا داو چی دنیا تے یو پیغام ورکو چی مونگو رے بزدل خلق نیو چی مونگو با اطلاع رسی مونگو چکش مکوئی بس خاموش پاتی شئی وہ چی سنگا اطلاع راو رسی نو مونگا دانو رسول رہتا نو دیتا وی نعمت دا یعنی یو روب او دبدبه قائم شوا و فضل او ونس اگین دی بیا تجارتو کلار لارا بانے سکر آخو تجارت پیشہ خلق کو تا شیو تجارت پیشہ نو تجارت پیشہ خلق که حج لام روانی دان سر سشیو سی لارا لارا کی خرج کی فانقلبوا بنعمت من الله وفضل لم يمسسهم سوء نور سیدل دویتا اس تکلیف واتبعوا رضوان الله ادیتا بیداری کړي فالو کړي رضامندی د الله والله ذو فضل عظیم الله تعالی دلوی مهربانه مالک دی انما خبر دا ذالکم الشیطان دا دغه سړی چې دا سه ابتلا را رسي چې تاسو دلکې دا شیطان دی یخوف اولیاء یریتا سر دوستان اخبرونا فلا تخافو میرے گئے دوینا وخافونی ویرے گئے زمانا ان کنتم مومنین کتاسو مومنان یہ ولا یحزن کاللذین افکر مندے نکی تانا آکسان سارعون فی الکفر چی اغی یسارعون چی اغی مندی وی کفر طرف تا انہم لن یضر اللہ شیئا تاکید سردوئے تکلیف نشور کولے اللہ تعالیٰ تلقن لهم یرید اللہ تعالیٰ غوالے اللہ یجعل لهم چی مقررن کی دوئی دا پارا حظن سیسا مبارکا فی الاخرت پاخرت کے ولهم غضاب غظیم ار دوئی دا پارا دوئی عذاب دے ان الذین تاکید سرا کسان اشتروا الکفر چی خرید کرے دے کفر یعنی غورا کرے دے کفر اشتروا الکفر چه غور کرے دے کفر بالایمان تو بدل دے ایمان کی دا بالایمان کی بیدا دی بیتا منگو بیدا بدلیت لن یضر اللہ شیئا دی تکلیف او ضرر نشور کول اللہ تعالی تلغن لهم ولهم غضاب علیم دو پارا دردناک عذاب دے ولا یحسبن الذین کفروا خیال دین کیا کسان چو کفر کرے دے انما نملی لهم چی دا وخور کول زمون دوی تخیر لانفسهم دا گنی بہتر دے دوی دا پارا دا دیل چی مونگ ٹائم ور کرے دے اللہ تعالی کافران دے دا خیال نہ کہ دا زمان مہربانی در ما دے ٹائم ور کرے دے اولی سمینا نو انما خبر دا نملی لهم چی مونگا مہلت ورکو دویتا لیزدادو اسما چی دی زیاسی دو گناہ پہ اعتبار باندے ولهم غضاب مہین دوی پارا غضاب دے اس پکون کے او ذلیلون کے عذاب ما کان اللہ اس دا خبر چې د کافرانو د پاره عذاب دی خو خدای دا مونږ ولې په مبتلا کړی دنیا کې بار بار ورسره جنگونه کو ورسره مشخړې پیخیږي فلا فلا الله تعالی وینا هغه د پاره عذاب دی خو ما سره دښمنی کې خو بل خبره ده خو ته چې زما دوست نه پتا خو هم ټیسټونه کیږي کنه ته خو هم د ټیسټونو د ابتلاګانو د ازمایښونو نظام تیرې تبي خو زما دوستی پخیږي درسره ما کان اللہ ندی اللہ تعالی لیذر المومنین چی پریگ دی مومنان غلا ما انتم علی پاغ حالت بانے چی تاسوی اغیبانے حتی یمیز الخبیثا مگر دا یمیز الخبیثا چی جدا کے ردی خلق من الطیبے دا پاکیزہ خلقنا اس دا ردی و دا پاکیزہ دا خواہ دا بد امتیاز کلا کی گی چی تکلیف راشی جس راشی چی ٹیسٹ راشی امتحان راشی ابتلا راشی وما كان الله ند الله تعالی لیطلعکم علی الغیب کہ تاسو له اطلاع درکې علی الغیب پوشیدک خبر باندې صلی الله تعالی فرمای ہاں ما ته پته ده چې انجام کار د یو عمل بسی کامیابیږي بسوک او ناکامیږي بسوک کامیابیږي بسوک او ناکامیږي بسوک نو زمون په ذهن کې بداري ضروري شلی نو په کار چې خدای مونږ له اطلاع راکړي چې فلانه کامیاب دی فلانه ناکام دی الله تعالی واینا هغه زما فکر سیده ده چاته نور کوم ازما فکر سیدھا آدھ چاہتا نور کوم تبا مشاہدے سر معلوم ہے کہ فلانے کامیاب شو فلانے ناکام شو وما کان اللہ لیطلعکم چی اطلاع در کی تاستا پغیب بانے ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یجتبی اگا انتخاب کئی میں رسول دا پیغمبرانو قلودا من یشاو داغا چاچے رادے ہوشے نو پا جزوی امورو کے قبل از وقت اطلاع ورطور کی کلینا جزوی امورو کے بعض اوقات ورطا اطلاع ورکی نو پیغمبر بعض اوقات
د یو عمل چې سبب کیږي هفته پس بکیږي کال پس بکیږي دا غي تلاور کی د وحی په حواله خدا غي معنا دا نه چې پیغمبر عالم غیب دی نه پیغمبر ته الله وحی سره دغه یو خبر کولې ده صحیح لدی وجه سیدنا یعقوب علیه السلام چې کله حضرت یوسف خپل قمیص په لورونو تور کو چې دا ځان سره والی ځکه زما بابا هغه چې پډېره جړه ما پسې نابینا شوی دی ځکه تاسو قمیص یوړو زما او په وینه کې مړړلې هغه سره هغه نابینا شه اوس دا بل قمیص زما یو څنګه سره بینا شي بل قمیص یو څنګه چې بینا شي نو دای اله د مصر نه او د اسکندریه نه راوتلیو اسکندریه سره خوا کې ځای دنیا دا غي نه راوتلیو په سلګونو میله مزل هغه نابلس پورې فلسطینیان اتارټی چې کوم علاقه کې دا په سلګونو میله مزل دی او چې څنګه دوی د دنیا شهر نه راوتل یعقوب علیه السلام الته په نابلس کې ناستو خوا کې ور سره کوم خلک چې ناستو هغه ته وی انی لاجد ريح یوسف لولا ان تفندون وزد یوسف بوی محسوسو کتا سمات احمق نه وای چې تلې ونی نو زه اطلاع دا کوم چې یوسف بوی محسوسو نو هغه ورته تعالی قسم په خدای انک لفی ذلالک القدیم ته هغه په خواني محبت د یوسف کی گمراه شوه یعنی معنا دا ده چې ستا په ځین کوم هغه زوړ کې سر چلیږي سوره کلونه وشو چې یوسف روک دی شرم خوړل دی تلا اوسم داغه بوی ما دا ستا زوړ کې سر چلیږي داسې کی زور بعد اوقات داسې وي چې سړی تر یا نیکه یا پلار یا څوک قریبي رشتہ چې دوه سره ډېر اٹیچمنت وو هغه وفات شوی اعلی افسران دی ناستي داسې आवाज را باندې لګیږي فلانی وای دا څنګه حالانکه دا پته چې هغه مړ سره موده شو داسې आवाज را باندې لګیږي لکه البته کې سواد ما بل نور کسان نه اورېدل خو دوی وای आवाज را باندې داس لکه فلانی وای دا چې د دماغو کې چرته غزور کې سټ کلیک شو چرته غزور کې سټ هغه کلیک شو وګورئ اورېدل نو چې بس وځي غواړم دی داسې आवाज را باندې لګید لکه د فلانی نو دین یعقوب علیه السلام ته وې دا ستاسو ته زوړ کې سټ راګرځي لا چرته کلیک شوی دی نو وای چې یوسف علیه السلام وې چې کله هغه یا قمیص راوړ نو ورته علم اقول لكم ما تاسو ویلی نو چې دی یوسف بوی را باندې لګید سعدی بابا دغه واقعیا هغه ډیره طریقې سره ذکر کړی دا چې کسه پرسید از گم کر د فرزن کہ اے روشن گو ہر پیرے خیرتمند تاسو ته ترجمه ضرورت نشته کسے پرسید از گم کرد فرزن کہ اے روشن گوہر پیر خیرتمن ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرا در چائے کنغانش ندیدی دیدہ وید زمیلہ کیا کوئے دے یوسف علیہ السلام پہ کہ سوش پہ اور رضی تیرے کرے التا دن پیدا کو التا در بانے بوئی نہ لگے دو دسرگونو میرے لگے بوئی معلوم کو دے وجہ صلاح ہاں جیسے مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرا در چائے کنغانش ندیدی بگفتہ حال من برق جہانست فرق نہیں پوری اس کی بگفتہ حال من برق جہانست دم پیدا و دیگر دم نہانست اس دا په تور شپه کې چې کله طوفاني شپه وي او هغه برق شي نو سړی ته ټول قنداق ښکار شي برېښنا باندې د قندار نواله تر میوان پورې علاقه ورته ښکار شي خو چې کله هغه پړس بن شي نو بیا سړی خپل لاس هم ښکاري دومره تور تیاری هغه وی دا د وحی لای چې کله مونږ ته پړس شي نو شی وینو خو چې وحی دا ټارچ الله تعالی آپ کې بیا مونږ ته پتہ لګي وے گہے برتارے میں اعلی نشینے اوچت ذائقہ رکینو نو بلا شی وینو گہے پر پشت پائے خود نبی نے او چې کله دا ټارچ نی نو کدی ځای باندې څه شی دا غیره ته پتہ نه صحیح وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي برسله من يشاء فآمنوا بالله ایمان راړی الله تعالی باندې او رسولي دا الله رسولانو باندې وان تؤمنوا کتاسو ایمان راړی وتتقوا اذان بچ گئے فلکم اجر عظیم تاز پر لوی اجر ولا يحسبن الذين یبخلون اخیال دین کیا کسان چې غي بخل کوي بما پاغمال باندې چې ورکړي دوی ته الله تعالی من فضل د مهربانه خپلنا هو خیر الله چې ګنې دا بخل بهتر د دوی لپاره نه بل هو شر الله بلکې دا ډیر ناکار د دوی لپاره د انجام اعتبار باندې سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامت زرد چې دې ته بګردن کې توقول شي توقول ورته لکه نکلس پشان
دای تبا گردن کې تو کول شي هغه مال بخیلو به چې دغه باندې بخل کړی دی یوم القیامت پورز د قیامت ولله میراث السماوات اخاص الله لپاره میراث د اسمانو د ځمکې دی میراث معنا چې څوک مرشي او مال بل ته پاتې شي هغه ته میراث نه الله تعالی وجه دا ټول انسانان مرشي نو دا اسمانونو ځمکه او څه چې پکې چاته پاتې شي الله تعالی ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير الله تعالی پاغه عمل باندې چې تاسو کوي خبردار دی نو سيطوقون ما بخلوا بي حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چاته الله مال ورکړي او دې په بخل کوي دې په دغه مال به په قبر کې د یو تور کوبرا په شکل باندې متشکل شي د یو تور کوبرا پوایزن سنیک په شکل باندې متشکل شي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه پسترګو باندې به دوه ټاکې دي پسترګو باندې به دوه ډاټ شي او دوه ټکی به دا دوه ټکی عبارت د دې نه چې ډېر خطرناک مار دی صحیح حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه به دې د سټ نتاوي او دې بچي په دې چیک باندې کوم ځای باندې په دې چیک باندې او ورته وایي چې انا کنزکا انا مالکا زستا خزانه زستا مالیم او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا آیت لستو چې سيطوقون ما بخلوا به یوم القیامه لقد سمع الله وصلی الله تعالی چې کله د مسلمانانو نه تقاضا وکړه چې تاسو مال د الله لپاره کې ولګوي او چونکې د مدینه ریاست یوازې د مسلمانانو نو يهوديان پکې اوسېدل او د يهوديانو هم ذمہ داری وا چې د ریاست د مفاد لپاره کړه د ډونیشن ضرورت نه تاسو مخبلې ساچوي دا د کانسټیټیوشن تقاضا وا ترڅه شي د کانسټیټیوشن او د دستور تقاضا وا نو چې کله پیغمبر اسلام باندې ډیماند وکړو چې د الله حکم دی د سټیټ د دفاع لپاره مال پکار دی سټیټ د دفاع لپاره مال پکار دی الله له ور کوي ناغه يهوديانو مسخري شروع کړي هغه وی خدای لکه چې غریب شوی دی خدای لکه چې فقیر شوی دی پیسې ورته نشته اوس موږ نه پیسې غواړي اورې لالیان دي لقد سمع الله تاکید سره اوریدل د الله تعالی قول الذين خبر دا کسانو قالو چې وی ان الله فقیر چې تاکید سره الله تعالی محتاج دی ونحن اغنیاء امونږ غنیان او مالدارو سنكتب ما قالوا مونږ بلیکو دا وینار دوی وقتلهم الانبیاء مونږ لیکو قتل ولدوی پیغمبرانو لا بغیر حق پناجایز ونقول مونږ بوایو تر قیامت پورز باندې ذوقوا عذاب الحریق چې اوسکه سوځون کې عذاب ذالک بما قدمت ایدیکم دا عذاب د دی وجه بما قدمت ایدیکم چې کوم عمل وړاندې لګلې لاسونو تاسو وان الله اوجد دادا کہ اللہ تعالیٰ لیسا بظلام للعبید دینا دے ظلم کون کے بندگانو باندے نو راسو جی تاسو فیس کوئی داس تاسو خپل کردار دے کہ خدای تاسو سره ازیاتے نہ دے کرے الذین دعا کسان دی قالو چدوی ان اللہ غیب ایلینا اس دی یہودیانو پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان نراڑو دو دوی پا شریعت کے داو چدوی با کم قربانی اکرا سبی اکرا کما قربانی به وکړه کما صدقه به وکړه نو آسمان نه یو اور براغه او هغه اور به دغه یو سایډونه دا به قبولیت دلیل دا به څه شي دا د قبولیت دلیل نو د پیغمبر اسلام باندې ایمان دراړو چې به تاسو ته وکړي پیغمبر باندې ایمان ولې وې مونږ ته الله تعالی یو خبره کانفرنس کړی دا صحیح چې د هیڅ یو پیغمبر په پیغمبري به ایمان نه راړي مگر الله چې هغه په دغه انداز باندې قرباني وکي او دا قرباني د اسمان نه راغره اور ولې او سایډ اوي نو دا د دې معنی ده چې دا برحق پیغمبر دی ادروایز نه دی صحیح الله تعالی وی ښا داسې پیغمبر منئ ویاو کړه بس موږ صرف دغه پیغمبر الله تعالی ورته تاریخ ور یاد کړ ویسه خپل پیغمبرانو سره مسقول ایغه هم دغه قرباني کولی خو سره تاسو عمل هغه شهیدان کړ الذين داكسان دي قالوا چدوي ان الله غيب الينا الله تعالی مونتا دا امر کرے اللہ نو بن الرسول چې مونږ به ایمان راړو یو پیغمبر باندې حتا یاتینا مگر الا چې راوړې مونږ ته به قربان یو قربانی تاکلون نار چې اور هغه خوري قل توتوا یا قد جاءكم رسل من قبل راغلو تاسو پیغمبران مخکې زمانہ بالبينات پوازه احکام او نشانو باندې وبالذي قلتم او پدغه خبره او قربانای چې دا تاسو کوم کوي
ګورئ فلم قتلتم تاسو هغه ولې قتل کړئ کنتم صادقین که تاسو د خبره کې رښتونی یې چې په داسې پیغمبر به ایمان راړو چې داغه قرباني آسماني اور باندې وسوځي نو هغه پیغمبرانو قرباني به آسماني اور باندې وسوځي او تاسو بیا هم نه مړل شهیدان وکړل فإن كذبوك اوس الله تعالی پیغمبر اسلام ته وایي چې دا انډرسټوډ ده دای ورسره دا خبره منی نه د انکار وکړي مونږه هیڅ څه نه مرکړي مونږه هیڅ څه نه مکړي نه الله تعالی وایي کڅاره خبره تکذیب وکړو او تاسو وایي چې دا خبره دروغ ده د خپل پیغمبرانو ته همیشه دا خبره کړې ده فَإِن كَذَّبُوكَ كَدَيْسْتَا تَكْذِبُكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ نتاکید سره تکذیب شوی د پیغمبرانو مخکستانه جاءوا بالبينات اغویر اغلو په واضح نشانو باندې والزبر اپ صحیفو باندې والکتاب المنیر اپ روشان کون کی کتاب باندې کل نفس ذائقة الموت هر نفس سکون کې د مرګ دی ذائقہ مانا د ذوق نه سکون کې د مرګ دی کل نفس ذائقة الموت ہر نفس سکون کے دا مرگ دے وانما خبر دادا توفون اجورکم پورا بدر کوریتا تاجن استاسو یوم القیامت پورز دا قیامت فمن زحزح عن النار پس سوچ لرے وساتش دا اورنا وادخل الجنت داخل کرش جنت تا فقد فاز نو تاکی سر دے کامیاب شو ومل حیات الدنیا ند جون دنیا الا متاع الغرور مگر دا سامان د دوکې دی لتبلون فی اموالکم پتاسو آزمائش بکول شی پا مالون استاسو کی وانفسکم بدنون استاسو کی ولتسمعن اتاسو با اوری من اللذین دا کسان اوتو الكتابا چو ورکی شوید ورطا کتاب مخی استاسونا ومن اللذین اشرکو او اوری بدا آچانا چی شرکی کردے سبا اوری ازن کسیران ضررناک خبری دیری سپیری پروپیگنڈی بکی در پسی اللہ تعالی رسول پاک مسلمانانو ته وایي چې تاسو باندې به ټیسټونه کیږي مال کې تاسو باندې به ټیسټونه کیږي بدن کې او نمبر 2 د آل کتابو او د مشرکانو ټول طرف نه به بدترین پروپاګاندا کیږي تاسو خلاف اذن کثیرن چې هر یو خبر به تعالی تکلیف درکړي هر یو خبره به منټل ټارچر درکړي اذن کثیرن تو اللہ تعالیٰ وہی تاسو بس کوئی وَإِن تَصْبِرُوا کتاسو دے استقامت مظاہرہ وکڑا وَتَتَّقُوا ازان بچتا اسات د بدلے اد مایوسینا فلک وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ غَزْمِ الْأُمُورِ نو دا خبرہ من غزم الامور د سترانگ ویل خبرہ دس خبرہ د سترانگ ویل وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ یاد کا آغا چی اغسطلیو اللہ تعالی محکم وعددا کسانونا اوتو الکتابا چی ورکلشو ورت کتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ چی تاسو بیانوی دا کتاب خلقتا ولا تکتمون اپٹوی بینا فنبذو دی اغرزو دا کتاب وراء ظهورهم رستر شاگان اخبرو اگنور کر واشتروا بی اوائی غزت پدے باندے سمنا قلیلا لگ سمن یعنی لگ پرائس دو دنیا مالک ترجیح ورکا فبیس ما یشترون پس دیر ناکار دے آغا سے یشترون چھ دے زان لپارا خریدولو لا تخصبن للذین خیال مکوا کسانو بانے یفرحونا چھ غی خوشحالیگی بما اپا آغا عمل بانے اتو چھ دوی کرے دے ویحبونا نو اللہ تعالیٰ فرمائی چھ کم خلق کم عمل اکی او وی چھ زخو دیر لوی پاک باز سڑیں سوچیں دیر لوی پاک باز سڑیں داول ری چھ زماغو نے پاک باز بندہ بل اللہ تعالیٰ فرمائی دا سے خلق دا خیال میں کوئی دا عذاب نہ بچ کی جیسی ذکر اللہ تعالیٰ بل ذکر فرمائی والذین یؤتون ما اتو وقلوبهم وجلت انہم الیہ راجعون آغا خلق دا خدای پنیز بانے خلق دے یؤتون ما اتو چی دی کئی دا خیر کارونا چی سمرا کولشی وقلوبهم وجلت خبیان دنیا دا خدای دی یری دا سی ریگ دی دنیا دا خدای دی یری ریگ دی پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عائشہ کا پوس کئی هم الذین یسرقون و یزنون دا جی آغا خلق تے چی زناگانے غلاگانے بکئی پیغمبر علیہ السلام ورتے بل الذین یصلون و یصومون و یخافون اللہ ندا آغا خلق تے منزون ہم کئی روزے ہم نسی صدقے ہم ورکئی خیراتون ہم کئی طول سالی عمالون کئی خب بیان زنون یری کی خدای برا سر سکئی صحیح وَيُحِبُّونَ أَدَيْتَا غَوَارِ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا چل دای تعریف دے وکړي شي پنا کرتا کار باندې دای تعریف دے وکړي په څه باندې
پنا کردا کار باندې چې څه کمال نه کړي خو خلک جو وای فلانه هغه ډېر لوی کار وکړو فلانه بیا راځي چې جنډه راغلو ويحبون ايها ځکه دا انسان کمزوري ده د غواړي چې خلک د زما تعریف وکړي مدح دي وکړي فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب تخیال مکو دوی باندې چې ګنه دی په نجات کې د عذاب نه ولهم عذاب علیم دوی لپاره دردناک عذاب دی ولله ملک السماوات اخاص الله لپاره بادشاہی د اسمانونو د ځمکې دا والله غلا کل شیء قدیر الله تعالی پر شی باندې قدرت لرونکی دی زما په خیال من قال کافی ده الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصنع تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين